مریم زه د باندې راوځم سرداره. بشیر قومندان یو ماشوم له دې ځای نه بیولی. پلار مې په نور څه نه پوهېږي. ښکاره ده چې هغه بشیر له براو یا اوس سره یو ځای کار کوي. هغه بشیر نومی قومندان چیرته دی؟ پته مې ورته پیدا کړه. زه هلته ځم، ته ما وساره. سمه ده. مریم ووته، کومه پته مې چې ورته ورکړې همالته ځي. زه یې وینم. جګړن د مریم شاه نیولې ده، دواړه هماغې خواته در روان دي. نور کسان یې نشته؟ نه، د جګړن نیول به څه نه کوي. جلیله زه مریم پسې ځم. زه تاسو وینم قومندان صاحب. ځانونه مه ښکاروئ، شاته پاتې شئ. که کومه ستونزه پیدا شوه لاس په کار شئ. سمه ده قومندان صاحب. مریم موږ چیرته ځو؟ بشیر قومندان چې هر څوک دی په یوې ډیپو کې اوسېږي. دا ځای مې خوښ نه شو مریم، کمین ته ښه مناسب ځای دی. جلیله تاسو موږ وڅارئ. دا یو ډېر ګوښونکی ځای دی قومندان صاحب، زه په دې کار شکمن شوم. ماشه کومې خواته راشو؟ شمالي لوري ته. سمه ده ماشه، پوه شوم. قومندان صاحب ګزمه کوونکو لارې بندې کړي، له دې ځای نه وځو قومندان صاحب. دا هم دی، بیا هم وایم دا هم دی قومندان صاحب. مریم په دام کې غورځېږو، له دې ځای نه وځو. صبر وکئ، صبر وکئ، صبر وکئ، صبر وکئ، صبر وکئ. جلیله دام دی، موږ په دام کې وغورځېدو. مریم